بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 دسامبر کال 2015 چې د چهارشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه همچنان د چون مواد را سره زیات شوي دي، مجبوریم په دوه حصو کومه ستاسو پوښتنې او ځینې تبصرې به په دویمه برخه کې واخلم. په لومړۍ برخه کې ډېر ښه خبرونه دي، هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مبارزینو کامیابیګانې او لاسته راوړنې او همدارنګه په نړیواله سطحه د افغانستان د ملاتړ او د افغانستان لپاره د نظامی د کومکونو او همدارنګه نړیوال موضوعات دي چې دا ټول ډېر ښه موضوعات دي او زه فکر کوم چې جالب به او هر څوک خپل د خوښي خبر ترې اخیستلی شي، ځکه زما په لیدونکو کې مختلف دوستان دي. څوک صرف د وطن خبرونه غواړي، څوک د صرف د سیمې غواړي، څوک د نړیوال غواړي. نو زه د هر یو نه یو ګل ورته رااخلم چې د هر چا لږ څه تونده پرې ماته شي. او تاسو معلومه ده چې زما د کلیپونه چون زه مواد راټولوم، بیا دوستان د هغې نه هر یو نه وړکی کلیپ جوړوي چې هغه بیا ډېر زیات لیدونکي لري. نو هغه زه خو هغسې نشم کولی چې زه هر وړوکي کلیپ ته کښېنم جدا کلیپونه وکړم. ما لپاره دا کار ستونزمن دی. زه مجبور یم په یو پیکج کې کوم او تاسو ته وړاندې کوم. نو بیا هغه دوستان خپل دا کوي، د هر پوښتنې جواب چې ما ورکړی جدا پوښتنه جدا کوي، د هر مملکت باندې مې چې راپور ورکړی هغه جدا کوي. هر یو موضوع نه وړوکی کلیپ جوړوي چې بیا هغه په حساب لنډي او دوستان په خوشحالۍ سره اوري. نو زه که داسې وکړم د ورځې به زه مجبور 10-12 کلیپونه به کوم او کلیپونه پسې به اچوم. نو ما نه به نور ژوند ټول مسایل پاتې هر څه ګډوډېږي. نو زه لپاره مجبور یم چې زه ټول په یو پیکج کې تاسو ته وړاندې کوم. راځو د ډیورنډ د کرښې هغه اړه موضوعاتو ته. لومړی د ټول نه د پنجګور مسله وه چې پرون مې تاسو ته وړاندې کړې وه. په هغې باندې دوستانو ډېر لیکلي کړي دي راته چې د پنجګور په متعلق راته ووایه چې هلته څه حالت روان دی، پنجګور کې څه وشول. پنجګور په مکمله توګه د مجاهدینو لاس ته پرېوته. مجاهدینو پنجګور ونیوه، خو پس له هغې نه چې دوی پنجګور ونیوه، د نظامي مراکز یې ورنه ونیول، د پولیسو مرکزونه یې ترېنه ونیول، 3 لوی بانکونه هغه یې ونیول. د هغې کې کومه دارایي دا چې وه هغه مجاهدینو ځان سره محفوظه کړله او دغه سیمه یې ټول کنټرول کړه. خو تاسو معلومه ده چې مجاهدین سیمه که ونیسي، ساتل دوی ته په دې مشکل ده چې د هوا نه جهازونه راځي او دوی سره د جهازونو د وهلو شی نشته دی. او په دې کې چون دی سیمې ته په یو ځلې باندې اول ځلې دی، ځکه چې هلته خو هم دغه ازادي غوښتونکي چې دي دوی چریکي جنګ کوي. چریکي جنګ کې تعداد د مجاهدینو کمی، په 10-15 کسه نهایت 10 کسو پورې راځي، هغه بیا تیتیږي. نو هغه خطر د هغې د وهلو ته کمی، ځکه چې په اسانه دا ځلې دوی پنجګور ته یو راپور دا وایي چې 400 کسان راکوز شوي وو، بل راپور دا ویلی چې 550 کسان راکوز شوي دي. خو په هر صورت سره تعداد د نهایت زیات و. خو پس د هغې نه چې کله دا ښار سقوط وکړه مکمل، نو د پاکستان جنګي هلیکوپترې راغللې، نه تنها چې په د هغه سیمې چې د مجاهدینو لاس کې هغې باندې وارونه کړي دي، بلکې د عامو خلکو باندې وګړو باندې په ښارونو په دې کې هم دا کړی دی. او بې له تبعیض او تفرقې نه یعنې وچ او لانده ټولې سره وهلي دي، ځکه چې هغې خو دې پروا نه لري. هغې دپاره دا ټول بلوچ دي، که ازادي غوښتونکی مبارز مجاهد وي او که عادي فرد وي، بلوچ دی او باید ووژل شي. نو دا د حکومت پاکستان دا کار هلته کړی دی. همدارنګې په بلوچستان کې په زهري سیمه کې د پاکستان پوځ پر یو لوی قطار باندې چې 14 موټرونه وو کاروان روانو، په ده باندې برید شوی دی. په موټر باندې اوله کې چاودنه شوې ده، بیا دغه چاودنه کې موټرونه ویجاړ شوي دي، کسان پکې زخمی او مړه شوي دي. او د دې نه زیات تعداد موټرونه مجاهدینو ځان سره اخیستي دي او وړي دي. نو دا بله واقع په دغه کې وه، په همدغې بلوچستان کې. راځو په خیبر پښتونخوا کې په باجوړ سالارزوی ولسوالۍ کې د لوی کلي په سیمه کې مجاهدینو هدفمند برید کې یو پولیس افسر وژلی دی او اسلحه یې ترېنه غنیمت اخیسته. شمالي وزیرستان ولایت کې په د میرعلي په ولسوالۍ کې خدري سیمه کې پر سیرکیټ
پوځي پوستې باندې جی ال برید کې تلفات ورارول شوي دي. همدارنګه په شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ د خزانې په سیمه کې په بل نظامي پوستې باندې هم د جی ال برید شوی دی. 4 عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په درې اسماعیل خان په کلاچۍ ولسوالۍ کې آبا شهید سیمه کې پوځ د مجاهدینو پر مرکز چاپه وهلې ده. د پوځ د اس اس جی کمانډو 2 عسکر وژل شوي دي، 4 ټپیان شوي دي او 6 مجاهدین په شهادت رسیدلی دي. همدارنګه د جنوبي وزیرستان په عمومي سړک باندې د سراروغې په سیمه کې 2 اکمالاتي موټرونو باندې برید شوی دی. مواد غذایي ترې اخیستل شوي دي او اکمالاتي موټرونو ته اور ورته کړلی شوی دی. دا و جهادي راپورونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. اوس راځو نړیوال خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې امریکا د سوریې په هسکه دیرو زور کې او په قنطیره کې او همدارنګه په نورو سیمو کې خپل تازه دمه قوا راوستې ده. ټانکونه راوستي، لوجستیکي نور وسایل راوستي او خپل حضور په دې سیمه کې تقویه کړی دی. او هغه حمله چې په دې باندې شوې وه په دې سیمو کې د هغې حملې په مقابل کې دوی خپل تعداد زیات کړی دی او عملیات شروع کړي دي. همدارنګه د ایران متعلق د ایران وزیر خارجه عراقچي نن 18 دسامبر ماسکو ته ځي ترڅو د سرګي لاوروف سره د اتومي مسلې په هکله وګوري چې د نړیوالو په دغه کې روسیه دوی سره سم مرسته کولی شي. همدارنګه په اروپا په سطح د روسیې ترمنځ کړکېچ ډیر زیات بغرن شوی دی. اروپا د روسیې په مقابل کې جنگ ته آمادګي نیسي. د 90 میلیارډ ډالرو بودیجه دی لګیا دی تیاروي چې یوکراین ته ورکړي، ځکه چې ټرمپ ورته تانه ورکړې وه چې تاسو خو پیسې نه لري او تاسو دا کومک نشئ کولی. نو دوی دغه ناسته کې سره خپل تصمیم نیولی دی اروپایي ټولنې چې 90 میلیارډه باید سره برابر کړو او ویل کېږي چې د 90 میلیارډه برابرول اوس په دغه اقتصادي بحران حالت کې اروپا ته یو لویه ستونزه ده. خو بیا هم دوی دا ژمنه کړې ده چې دا پیسې باید دوی برابر کړي ترڅو یوکراین تقویه کړي د روسیې د وهلو لپاره. مګر هم په عین حال کې د انګلستان د بهرنیو استخباراتو رئیس یعنی د MI6 رئیس چې پریس کانفرنس کې ویلي چې د اروپا او د روسیې اروپا ته د روسیې ګواښ ډیر زیات دی. اروپا د روسیې د ګواښ سره مخ ده او دا ګواښ ډیر جدي دی. نو د ده لپاره اروپا باید خپل آمادګي او تصمیم ونیسي ترڅو چې په آینده کې د دغې سره چې مخ کېږي نو دوی به د هغه سره په حساب مقابله کوي. همدارنګه یوکراین د روسیې باندې 545 بې پیلوټه جهازونه یعنی ډرون استولی دي او روسیې دا ادعا کړې ده چې دغه اکثره د دې بې پیلوټه جهازونه له منځه وړي دي او د دې برعکس یو خاربل په یوکراین کې د یوکراین د قبضې نه خلاص کړی دی او نیولی دی. همدارنګه 2 مسلحانه حملې د ایران په 2 لویو ښارونو کې چې د مرزي ښارونه دي، یو په ایران شهر چې د سیستان او بلوچستان کې دی، یو بل هم په دغه کې فهرج کې چې کرمانشاه د کرمان په د ولایت کې دی. دلته بریدونه شوي دي او 2 د اطلاعاتو مامورین او 2 تنه د انتظامی اصولو د 2 د انتظامی ادارې مامورین وژل شوي دي. مسله افراد نامعلومه افرادو پیژندل شوي نه دي او دغه عملیات په سر کړي دي او د سیمې نه بیرته وتي دي. د ښه خبر مې چې تاسو ته ویلي هغه دا دی چې هندوستان د 300 میلیونه ډالره یو بودیجه د افغانستان د دفاعي سیستم لپاره اختصاص کړې ده او د ویلي دي چې په دې 300 میلیونه ډالرو کې به دوی افغانستان ته د رادار سیستم، دفاعي سیستم او د همدارنګه دفاعي سیستم کې تاسو معلومه ده چې میزایل او پهبادو دا ټول راځي یعنی ډرون او همدارنګه تیارو مسله هم په دې کې راځي. برعلاوه ولدنه روسیې 12 میګ 15 تیارو د ورکړې افغانستان ته هوټ کړی دی او دا تیاری به چې راځي دا به د افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمه کې د پاکستان د برید دغې لپاره، ځکه چې دا میګ 15 چې دي دا جنگي هلیکوپټر دي د جنگ په وخت کې استعمالیږي او دا به راځي او دی به د دنه استفاده کوي. او یو خبر بل هم
ډیر ښه خبر دی چې هغه د اسلامي امارت د سرحدي ساحو کې د زر نفري یو خاصه قطعه چې دا به په هلیکوپټرونو دغه چې روسي کوم هلیکوپټر ورکړي د جنگي هلیکوپټرونو سره د پهباد سره یعنی د بې سرنشینه بې پیلوټه جهازونو سره به ملبسه وسی او دا قطعه به هم به بې پیلوټه جهازونو چلولو چل باندې بم پیږي او هم به په عین حال کې د دښمن د خوا نه دا راځي د هغې پرځول بم پیږي د دې دغه یې کړی دی او همدارنګې د چین سره یو معاهده د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت سره دا دغه شوې ده خبرې شوې دي دا به فاینل کیږي او د په مقابل کې به د 2 میلیارډ ډالرو په ده کې افغانستان ته به جنگي جیټونه میزایل همدارنګې ډرون تیارې دا به چینایان مرسته کوي او دا به یو لوی غټ دغه دی او دا تصمیم یعنی د امارت اسلامي د مشرتابه په سطح باندې نیول شوی دی چې 2 میلیارډ ډالر به د اختصاص کوي دغې ته خو دا لا نه دي ویل شوي چې دغه جهازونه به څومره وخت کې دوی ته ورکول کېږي او څومره دغه کېږي خو ممکنه د روسانو د 12 هلیکاپټرې دا به مخکې راشي نو د هر خوا نه خبرونه دا ډېر ښکلي خبرونه دي د افغانستان د دفاع لپاره د هغې لپاره او د ده پیشبیني خو ما تاسو ته په دغه میاشتې 2 میاشتو کې ډېر زیاته کړې ده چې د نه مطمئنه اوسئ چې مرسته به کېږي او د 3 مملکتو نوم مې تاسو ته اخیسته چین روسیه هندوستان چې دی به مرسته کوي او د الحمدلله تاسو کتل چې یو خبر مې د هندوستان تاسو ته درک چې 300 میلیون ډالر راداري سیستم لپاره همدارنګې 12 جنگي هلیکوپټرې د روسیې د خوا نه او د 2 میلیارډ ډالرو د جنگي جیټونو د چین سره دا ټول ښه خبرونه دي مثبت دي الله د نورم زموږ وطن پیاوړی کړي روغ کړي او خدای د نظام ته دا توانایي ورکړي چې دا نظام نور د دفاعي سیستم قوي کړي او دښمن په حساب په ګوندو کې او اسې خو هغه د کرخې حساب ورته خراب دی نو دې غاڼه که موږ ورته قوي شو انشاءالله پاکستان بیا نور داسې افغانستان ته په کږه سترګه نشي کتلی دا د سیمې او د افغانستان متعلق ډېر مهم خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل تر بل برنامې چې په هغې کې به ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکوم او په هغه کې به بعض مسایل مطرح کوم انشاءالله بیا دوباره حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم برنامه سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ دوستانو سره شریکه کړئ او د په حساب د برنامې د کوشش وکړئ چې ټول ته ورسیږي تاسو په لوی پروردګار سپارم وما علینا الا البلاغ